السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که درمنو ملګرو ټیچ ټیکټیکس چینل ته په خیر راغلاستم. یو لا عابد یم. نن به زموږ راستاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام نهم درس یې موږ او تاسې به راسو په خپل کمپیوټر کې مایکروسافټ ورډ پروګرام راخلاص کړو او په هغه کې به یو څه اندازه لیکنه ترسره کړو. کله چې لیکنه ترسره کړو نو بیا موږ او تاسې تغیرات ورباندې اپلای کړو. لیکنه مو ترسره کړو، اوس راځو پر دې باندې تغیرات اپلای کوو. نو لومړی به دا لیکنه انتخاب کړو او رابسو لاین سپیسینګ ته. په لاین سپیسینګ کې موږ او تاسو د لیکو ترمنځ فاصلې ورکولی سو. اوس به دلته راسو، څومره فاصله چې تاسو خوښه وي نو همغومره فاصله د لیکو ترمنځ ورکولی سئ. تاسو ته معلومیږي تر 3 پورې فاصله موږ تاسو دلته په عادي حالت کې لرو او نورو فاصله که ورکوو نو لاین سپیسینګ آپشن ته به راسو، خو موږ یو ځل دا پرېږدو او راځو دغه لاندې دوه آپشنه ځینې وایو. موږ تاسو راځو دغه کوم پاراګراف چې په دې منځ کې ده دا پاراګراف انتخابوو. کله چې مو پاراګراف انتخاب کړو نو دلته موږ تاسو لرو ریموو سپیس بیفور پاراګراف. تر پاراګراف مخکې فاصله چې کومه موجوده ده هغه له منځه وړل کېږي، او ریموو سپیس افټر پاراګراف یا تر پاراګراف وروسته چې کومه فاصله موجوده ده هماغه له منځه وړل کېږي. زه راځم دا دواړه پاراګرافونه یا درې سره پاراګرافونه انتخابوم. اوس به تاسو ته ښه معلوم شي. زه ورته وایم چې ریموو سپیس بیفور پاراګراف. تر درې سره پاراګرافو مخکې فاصله به له منځه یوسئ که مې کلیک کوئ، او دوهم کې راځم ورته وایم چې ریموو سپیس افټر پاراګراف. اوس یې کلیک کوم، تر پاراګرافو وروسته فاصله به هم راته له منځه یوسئ. تاسو ته معلومیږي د لیکو ترمنځ فاصله او د پاراګرافو ترمنځ فاصله مکمل یو شان ده. هر پاراګراف کومه خصوصي فاصله چې وه چې تر لیکو یو څه زیاته وه هغه یې ټوله له منځه یې وړه. که غواړئ چې بیرته ورته اډ کړئ نو هغه پاراګرافونه چې تاسو انتخاب کړي وو یو ځل بیا انتخاب کړئ، اډ سپیس بیفور پاراګراف کلیک کړئ او دلته ورسره اډ سپیس افټر پاراګراف کلیک کړئ، تر څو پورې تاسو ته هغه فاصله یو پیدا شي، هغه فاصله درته راسي. لاین آپشن ته راځو، لاین سپیسینګ آپشن به کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کوئ نو په دې ځای کې زموږ ستاسې د موضوع مربوط په همدغه دوه ځای دلته سپیسینګ ته به راسئ. په سپیسینګ کې دلته موږ تاسې تر پاراګراف مخکې فاصله ورته ټاکلی شو، نو اوس اندازه ورته ډېروو. فرض کړئ زه 10 ورته انتخابوم. اوس چې کله اوکې کړو نو د پاراګراف مخکې فاصله به 10 شي. دا لومړي پاراګراف ته وګورئ، تر لومړي پاراګراف مخکې فاصله ګورئ په 10 کې، تر دوهم پاراګراف مخکې فاصله بیا همغسې، تر درېیم پاراګراف وروسته به هم همغسې په هغه اندازه باندې راته ښودل کېږي هر څو پاراګراف چې موږ تاسې انتخاب کړي. زه راځم دا بیرته خپل عادي حالت ته راولم، پر 12 اندازه باندې ولاړو، پرېږدم یې دا وار افټر پاراګراف ورته کلیک کوم. اوس به بیا تر پاراګراف وروسته فاصله همدغسې. کله چې موږ تاسې اوکې کړو تر پاراګراف مخکې فاصله ګورئ کمه ده، او د پاراګراف وروسته فاصله چې د هغه په هغه اندازه باندې زیاته ده. هغه کوم پاراګرافونه چې موږ انتخاب کړي وو د هغو ټولو فاصلې راته زیاتې شوې. که مو نه غوښتل پر همغه خپل حال یې پرېږدئ، دا هم زه بیرته راخلم پر هغه 8 باندې یې پرېږدم، یا 6 یا 12 هر څو چې مو خوښه وه نو اوکې به کړئ. کله چې مو اوکې کړئ پاراګرافونه به خپل عادي حالت باندې درته پاتې شي. د پاراګرافونو فاصلې تر څنګ موږ تاسو دلته د لیکو فاصله هم لرو. موږ تاسو به راسئ، لومړی دا ډولونه دي، هر ډول چې مو خوښ وو په همغه ډول کې انتخابولی شئ. که چېرته مو دا ډول نه و خوښ نو بیا راسئ له دې ځایه اندازې ورته ورکړئ. هر څومره اندازه چې تاسو ورته ورکوئ همغه اندازه ورته ورکوئ. فرض کړئ زه 4 اندازه ورکوم چې دا ډېره زیاته اندازه ده. اوس یې اوکې کوم. کله چې اوکې کړم اوس به د هرې لیکې او د بلې لیکې ترمنځ اندازه په همغه شکل سره یې. که مو خوښ راسئ بیرته کم کړئ، له دې ځایه کموئ یا له هغه ځایه کموئ، له هر ځایه چې یې کموئ اندازه ورته کمه کړئ، په خپله خوښه باندې یې جوړ کړئ، اوکې یې کړئ، نو به ستاسې اندازه په همغه اندازه باندې جوړه شي. ډیکریز او انکریز. په انکریز کې موږ تاسو کولی شئ خط مخکې یوسئ، د خط شاته کومه فاصله سي دا فاصله زیاته کړو، او په ډیکریز کې موږ تاسو د خط شاته فاصله کموو او خط شاته بیرته راوړل کېږي. هر طرف ته چې غواړئ یوسئ نو کلیک ورباندې وکوئ، څومره چې تاسو کلیک کوئ خط به هغونه یوه طرف ته ځي، او که بیرته کلیک کوئ خط به بیرته د بل طرف ته وړل کېږي. په شیډینګ کې موږ تاسو کولی شئ د خط شا ساحې ته رنګ ورکړو. د هایلایټ سره یو څه توپیر لري. موږ تاسو به راسو دا به انتخاب کړو. اوس به دلته شیډینګ راخلاص کړو. کله چې مو شیډینګ راخلاص کړئ نو څومره چې موږ تاسو غواړو هغه ساحه انتخابوو او کلیک ورباندې کوو. کله چې مو کلیک وکړئ هغې ساحې ته رنګ ورته ورکول کېږي. ولې د هایلایټ سره یې فرق یو څه شته. که موږ راسو چې دلته هایلایټ ورسره انتخاب کړو نو اوس تاسو ته معلومیږي چې هایلایټ یوازې هغه د خطه ساحې ته رنګ ورکوي، او د خطه څخه بغیر نور ساحه چې د پاراګراف کومه موجوده هغه ته یې رنګ نه دی ورکړی. فرض کړئ هایلایټ دلته تر دې ځایه پورې رنګ ورکړي او دغه باقي ساحې ته یې رنګ نه دی ورکړی، ولې هغه ساحې ته بیا شیډینګ رنګ ورکړی دی. که دلته راسو هم هایلایټ تر دې ځایه پورې رنګ ورکړی دی، له دې وروسته چې کومه ساحه ده دې ته بیا شیډینګ رنګ ورکړی دی. نو د هایلایټ سره یې فرق همدا دی. په هایلایټ کې موږ کولی شو چې یوازې د خطه ساحې ته رنګ ورکړو، او په شیډینګ کې کولی شو د پاراګراف ټولې ساحې ته رنګ ورکړو. موږ تاسو په پاراګراف ټول انتخاب کړو او بیا به رنګ ورکړو. که مو خوښ بیرته به نو کالر ورته کلیک کړو، دا بیرته له منځه ولاړ شي. که مو خوښ یو ځل بیا ورته ګورئ، کله چې موږ تاسو دلته کلیک کړو نو د پاراګراف ټولې ساحې ته خط رنګ ورکوي. که چیرې خط موجود یا نه موجود و ټولې ساحې ته به رنګ ورکول کېږي.
رایټ او لیفټ د دې لارې څخه موږ تاسو کولی شو د کمپیوټر خط راسته او چپه ته واړو. مخکې موږ تاسو ویلي وو دلته مو خط راسته لاس او چپه لاس ته اړولی سوی، خو اصل کې موږ تاسو باید دلته واړو، ځکه که چیرې موږ تاسو دلته راسته لاس د خط نه یې اړولی او له دې ځایه واړو نو موږ له ستونزې سره مخ کېږو. فرض کړئ زه راځم د راسته لاس ته اړوم او اوس لیکنه پکښې کوم. کله چې زه پښتو او انګلیسي لیکنه کوم نو دا بیا په ټکر کې راځي. زه ورته لیکم چې کمپیوټر د لاتیني کلمې کمپیوټ څخه اخیستل شوی دی. نو اوس چې کله دلته کمپیوټ لیکم نو زما خط به خرابېږي او انګلیسي به یوې خوا ته ځي، پښتو به بلې خوا ته ځي، ځکه چې زموږ اساس خط له دې ځایه اوښتی دی ولې له دې ځایه نه دی اوښتی. که چېرته زموږ تاسو دا خط انتخاب کړو او خط له دغه ځای څخه واړوو، له دې ځای څخه مو راسته لاس ته واړوئ او وروسته مو له دې ځای څخه واړوئ، نو زموږ تاسو خط موږ تاسو ته معلومیږي چې ډېر په منظم شکل سره موږ تاسو ته ښودل کېږي. که چېرې زه راسم دا بېرته دې بل لاس ته واړوم او له دې ځایه مې اړولی، بیا زموږ تاسو خط په داسې شکل سره راځي. یعنې کله چې موږ تاسو دوې ژبې سره ګډوو هغه ژبې چې مختلف جهتونه ولري، لکه پښتو او انګلیسي. پښتو له راسته لاسه لیکل کېږي، انګلیسي له چپه لاسه، نو له دې ځایه بیا ډېره ستونزه یې ورسره. ولې که موږ تاسو له دې ځایه خط واړوو نو موږ تاسو به ډېر راحت شو او هر څومره ژبې چې موږ تاسو سره ګډوو هېڅ مشکل به نه پکښې پېښېږي او ژبې په منظم ډول سره خط راته لیکل کېږي. بارډر کې موږ تاسو کولی شو د خط ته بارډر ورکړو. فرض کړئ لاندې طرف ته بارډر ورکړو، لوړ طرف ته بارډر ورکړو، یا طرف ته چپه طرف ته یا ورسره راسته طرف ته بارډر ورکړو. نو بارډر کې بارډر بیخي نه ورکوي. آل بارډر کې مکمل شاوخوا بارډر ورکوي. آل بارډر انساید دا بیا د جدول لپاره دی. نو لومړی به موږ تاسو راسو دلته به یو جدول رسم کړو. کله چې مو یو جدول رسم کړئ له هغه وروسته به موږ تاسو دا ورباندې اپلای کړو. موږ تاسو راځو دلته اخره برخه کې موږ ډرا ټیبل لرو. ډرا ټیبل راخلاصو او دلته یو جدول رسمو. کله چې موږ تاسو جدول رسم کړئ اوس مو نو سرچ خانې نور هم پکښې کې رسم کړو تر څو پورې هغه جدول راته حساب شي. زه راځم دې جدول کې یوازې یو 2 کالمه 2 خانې رسموم. اوس دا جدول انتخابوو. کله چې مو جدول انتخاب کړئ نو اوس هماغه تغیرات چې موږ تاسو ویل هغه ټول ورباندې اپلای کوو. هم ټیپ ته راځو، دا به ورته انتخاب کړو نو بارډر به ټول له منځه ولاړ شي. اوس راځو دلته ورته وایي آوټ ساید بارډر، نو یوازې خارجي بارډر یې ستا، داخلي بارډر به نه وي، یوازې ګریډ لاین به راته ښودل کېږي. او انساید بارډر کې به داخلي بارډرونه وي او خارجي کوم بارډرونه چې دي هغه بارډرونه به راته موجود نه وي. همداسې که چیرې راسو انساید هوریزنټل بارډر بیا به یوازې هوریزنټل یعنې دغسې لیکې به ورباندې او نور لیکې به نه وي، افقي لیکې به یوازې پکښې کړي. او انساید ورټیکل کې به یوازې عمودي لیکې موجود وي او افقي لیکې به هم موجود نه وي. افقي لیکو ته به هم خط نه ورکوي. ډیاګنل ډاون بارډر خانې له یو طرفه کوي او ډیاګنل اپ بارډر بیا خانې له دوهم طرف هم ورسره کوي. بیا به خانې په مکمل شکل سره داسې موږ ته قید شوې ښودل کېږي. هوریزنټل لاین دلته موږ تاسو کولی شو د خانې په داخل کې یو لیک ورته ورکړو. که چیرې موږ تاسو کلیک کوو د خانې په داخل کې د یو لیک راته اضافه شو چې دا لیک افقي شکل لیک د همدغه لیک ورته اضافه کوي. ډرا ټیبل خو موږ تاسو وپېژنئ چې ډرا ټیبل له لارې موږ تاسو کولی شو په جدول کې یو کالم رسم کړو، یو را رسم کړو، یا خپله مکمل جدول موږ تاسو رسم کړو. ګریډ لاین کې موږ تاسو کولی شو د جدول ګریډ لاین وښیو. که چېرته موږ تاسو راسو د خپل جدول نو بارډر ته واړو، لومړی به راسو خپل جدول به انتخاب کړو او دلته به نو بارډر ته واړو. کله چې نو بارډر ته واړو اوس دغه ګریډ لاین چې تاسو ښکارېږي نو د دې ځای موږ بندولی هم شو. ویو ګریډ لاین انتخاب ایسته کوي. کله چې مو انتخاب ایسته کوي بیا به جدول تاسو ته په دې شکل سره ښودل کېږي، هېڅ به هم نه درته ښکارېږي. ولې که غواړئ چې انتخاب یې کړئ نو راسئ بېرته ویو ګریډ لاین ورته کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ نو ګریډ لاین به بېرته تاسو ته ښودل کېږي او بېرته به درته ښکاره شي. بارډر اینډ شیډینګ کې موږ تاسو کولی شو د بارډر نور قسمونه هم راواخلو. هر قسم بارډر چې مو خوښ له ډولو څخه کولی شئ هغه انتخاب کړئ. زه دا ډول بارډر انتخابوم. اوس دلته رنګ ورته انتخابولی شو. هر رنګ چې مو خوښ شو هماغه رنګ انتخاب کړئ او دلته ورته کولی شو اندازه انتخاب کړو چې دا ډبلوالی یا د دې ترمنځ پراخوالی دا دې څومره اندازه سره یي. زه به داسې شکل سره ورته انتخابوم. اوس به زما بارډر همدغسې راته جوړي. کوم طرفو ته چې بارډر غواړئ هغه طرفو ته یې ورکړئ. ساده خبره ده. کومو طرفو ته چې مو بارډر نه غوښتی نو هغه طرفو ته بارډر مه ورکوئ. ټول طرفونه دلته موږ تاسو ته ښودل کېږي. راسئ دا اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړئ بارډر به په هماغه شکل سره تاسو ته جوړ شوی. اوس دا نومونه ما لیکلي دي. زه غواړم چې دا نومونه له الفه تر یا له ای تر زیډ منظم کړم. نو به راسئ دلته به کلیک ورباندې وکوئ. کله چې کلیک وکوئ نو ول دې ځای څخه پاراګراف انتخاب کړئ. لومړی کمپیوټر خپله تاسو ته انتخابوي، هېڅ ضرورت نشته چې تاسو انتخاب کړئ. دلته به راسئ که مو له ای تر زیډ غوښتو اسینډینګ به کلیک کړئ او که مو له زیډ تر ای پورې غوښتو ډسینډینګ. اوس زه اسینډینګ کلیک کوم او اوکې کوم. کله چې زه اوکې کړم نو احمد، بصیر، جمیل او خان ټول یې راته له ای تر زیډ منظم کړو. که غواړئ چې له زیډ تر ای پورې منظم کړئ نو راسئ دلته ډسینډینګ ورته کلیک کړئ. کله چې مو اوکې کړئ اوس به لومړی خان راغلی، بیا به جمیل راغلی، داسې وځي. دا نومونه به له زیډ څخه تر ای پورې ورسېږي. دا د بارډر موضوع او ای ټو زیډ موضوع، دا موضوع به انشاءالله په ټیبل کې په مفصل شکل سره ووایو.
هلته هم بیا هم مخکې راته روان دي. اوس یوازې په دې خاطر چې پاته نه شي دلته مو څه معلومات باندې ترلاسه کړو. انشاءالله کله چې موږ تاسې انسرټ ته راغله په انسرټ ټیب کې مو ټیبل وایو نو همدغه موضوعات به مو ټول په مکمل شکل سره ورسره ووایو. پاراګراف دلته موږ ته کولی شو د پاراګراف دغه نشان ورته ښکاره او پټ کړو. کله چې موږ تاسې کلیک کړو نو پاراګراف دغه نشان به ښکاره وي او د ټولو پاراګرافو په پای کې به همدغه نشان دلته راته راغلی. او که چیرې نه غواړئ دا نشان له منځه یوسئ ډایرکټ به دا نشان له منځه ولاړ شي او بیا به تاسو ته دا نشان نه ښودل کېږي. که مو خوښ څه انتخاب یې کړئ، که مو نه خوښ څه انتخاب یې پرېږدئ. ملګرو ویډیو مو تر همدې ځایه و، تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.